او چې کوم سړی نو بس خو سم بدبخته دی بس خدا سنت شي خو بیا لمسه خو خیر دا زمون فرض خامخا به ویو ځکه الله قران کریم کې د زکات متعلق او پنځ بن اسلام کې زکات شتا ځکه چې د اسلام سو بناګانی دي پینځه جواب راکې سو کنه پنځورمان صاحب سنټو आवाज کی سو پینځه نمبر 1 الله اله الا الله نمبر 1 لا اله الا الله محمد اسلام بنا دا دویم تقیم الصلاه مسکل وتوت الزکات زکات ورکول وتصوم رمضان اوه روجی د رمضان مبارک وتحج البيت حج د بیت الله شریف دا پنځ بنه اسلام دي لکه چې یستنه دا او په پینځوستنو باندې یو ځای ولاړ دی یو ستن پکینی نو بیا به مغازه راخته کی کنه نو خونډه اډانې به خیر کو موز بم کو زکات بم ورکو اوه روزه بم نشو که خیری او که خدای وسرا کو نو د مدینی جانانو بیت الله شریف لبم زو که خیری یا الله نو یا الله دا ټول مرګری را سره یو ځکا خدای ستاسو خزانو کې پیس کمی ناراضي جواب راکې خدای ستاسو خزانو کې پیس کمی امين وای الله مو ټول یو ځکا ارلنما عبدالرحمن بابا جی د دې خبره ترجمانی کړی دا بابا جی مبارک وي دنیا خدای دنیا خدا خوچ خود در نہیں نشی دنیا خدا خوچ اللہ دنیا خدا خوچی لکه د خدای دا نوم را باندې خوږ لګي تاسو باندې مخلي کړه الله ورسر محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا دعاء امين تاسو له خدای درکړي امين تاسو له امين دې ټول ملګرو له خدای عزت الله ورکړي دا سرور خان محمد د مینه دي د خدای په نوم خوشحاليږي کنه د څه کې چې خدای به سونه خوشاله شي زموږ د مشرانو نه او زموږ د نوجوان سونه مرګري چې راغلي چې رب العالمین به تنه سونه خوشاله شي سبحان الله معتدل تدې محفل کې الله یادو کنه دا 100% یقین ساتي چې زموږ ست تذکرہ الله پاک په خپل کوي د فرشتو په محفل کې کوي د فرشتو په محفل کې کوي سبحان الله بابا جی مبارک سوئی وی دنیا خدای آخو چی اللہ او نبی در نہیں نشی سبحان اللہ دنیا خدا آخو چی اللہ او نبی در نہیں نشی
الله نبی شي دغه واړه دي خزلې دا د ډیران خزلې نه لاندې دي او چې الله په رضا کې خدای دې لشد چته بنگله خوشاله شه ما ته سړی وي بلانی کو چې دا دونه بنگله جوړه کا مې د څه د وجوي بغوز د وجوي کینی څه د وجوي نیت وای نیت کنیت کې دای چې یرا داګه ته بنگله جوړول خنه دي زم یو سړی دې خدای لس چته ورکی خو چې تلاوت واسطه راځي ولې چې ورشه او پکې بیت الله شریف یو طرف ته لګي دی له ګمبت حضرا پکې بل کړ پلقار کوي ایمان ویل څه ته بنگله خون کوي کنه کوي والله زما د خدای دا کعبه دونه خوخه ده کنه چې زما یو ځای کې جمع ورکوله د دامان انکو دامان کې الله اکبر کسانو جمع را او چې الله اکبر چې څنګه مې الحمدلله رب العالمین چې میراب ته مې وکته بیت الله شریفو یا رب دړې خوراله دا سراخ کنه چې زه پزان پېښې ویني مغموس کی خدا سیو مداسي چې سلام یو ګرځو السلام علیکم ورحمت الله نو پدې ګټ ورته ګمبت حضرا وا سبحان الله چې دی خو مې بیا سلام بیا ګمبت هي بس نور مې دادا سي کما کنه چې دعا خلکو ځان د کوله چې خدای مو بخا مور پلارو بخا مسلمانانو بخا استادانو بخا یعنی کونو بخا یا الله رشتہ دارانو بخا ټول مسلمانانو بخا نیکانو بزرگانو اولیاء درجی بلند کا ما خدای توی یا الله مال جمعات را جمعات کې بیا مدرسه را مدرسه کې خانقاه را خانقاه کې خدایا بیا خولي محراب را محراب کې د بیت الله شریف نقشه را لراګا او خدای ګس طرف ته دی طرف ته چې پکې د ګمبت حضرا دا نقشه راته لګي دي سارم چې وته درې دم الله اکبر یره دا خدای زموږ دا څه خدای دی چې یو درخواست زموږ نه رد کوي هغه خدای پاک سره قبول کړ اوس دا دعا کوم زموږ دا بازي مرګري دي او سړی وي مال خدي نو وتی خدي او چې سړی په بیت الله شریف لذي د مدینی جانان لذي زمونږ دا مرګري مسروان دې ته دعا وکي ما ته وی مولانا صاحب اوس مې وترې مې لکه بل جمعه کې ما ته وی چې زما سبا روانګي دا بیت الله شریف د مدینه جانان الله ما وته لګ راشه چې زمونږ دې مرګري دې ته دعا وکي تب ال تبیا دعا کې مې لګ راشه دې مرګرو لګ راشه خود یو خبرو که زما ډیره خوښه شو وی چې دا د مال خبره نه ده میولې وی دا تاسو دعاګانو کړې وي رښا خبره دعا کې خو اثر دی کنه دعاګانې چې مونږ ډېر کمزوري مونږ ډېر فقیران یو خدا څنګه د چې ځکه ما دعا کوي مې دې کې ډېر خپل ګولالي خدای راولي ډېر خپل خلق راولي بل دا زید ذکر زیری دا زید مدینه د جانان د درودونو زیری دا زید الله او د نبی د صفاتونو زیری دا د حضور د عاشقانو زیری چې دا کم سړی راغی کنه چې خدای تعالی سني او زما یقین د خدای په ذات دی 99% 100% یقین مې دی چې ان شاء الله په اخلاص شام لاس نیولې دی خدای به د لاس خالی نه پریږدي دې ځکه دا سه انوار او برکات دی ګوره ما ته ارڅ چې محسوسو او تاسو یقینو کې ما ته داسې زینو کې د جمعې مانځه د پاره وای مولوی چې د سربندي دا پروګرام دی خو د جمعې مانځه زه وته معذرت خوې مدته دته ته معذرت خوې سه بل ټیم په مقرره درځم با او د جمعې په ورځ داسې عاشقان مونږ لراشي داسې ګلان راشي چې د لله خلق نینو دا بسوکی الله دې ټول لډیر خیر ورکړي نو د دې مرګري دغه مبارک سفر دا دې الله د خیر نور تړي زما دا محبت او دا مینه قبول کړه الله تاسو د ټول دغه مبارک دیدار نصیب کړي او زموږ دا مرګري دې خدای په خیر او عافیت بوزي دا دې خدای په خیر او عافیت راوړي بار بار دا الله نه د غزینه بغواړو که خیر ها غواړو به خیر ایو صاحبو چې هاي لاړو هر کال به وتا आवाज کېده د بچ کله وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک برنا باواز شلا لبیک ولا صادق نه حکم منون کی نه فرمان بردار आवाज به اور د ځان به غل کې بیا بتاوي ده یو کال دوا درې
سلور پینزه شپک برابر شو چې د کلوي لبیک اللهم لبیک خوا کې ورته یو کس وي تا صاحب وی چې لبیک او برن آواز کېږي لا لبیک نو ولې راځي چې الله وی نیر منظور راته نه کنه نو سل راځي هغه ورته داسې وکته وی هغه خو به وایي چې نه منظوره وی ما ته بل خدای خیر نو ما ته بل در خویا که ما ته خدای وی چې من برازه ده ما درلا ما په سر د ګناهونو انبار راوړی دی خدای به وایي چې بل عذاب بخښه مرازا خو زما خدای ته یم خدایا ته ماته یې مرازا خو ستا د در نه زما بل در نشته ستا د ښکلي خدای نه زما بل خدای نشته چې دی وي که نه دې کس ته به دیم غلی شه وي د خدای نه بخت ده زما اومه پیره ده چې هر کال راځم خدای راته وایي ما ته قبوله نه ده هر کال چې راځم خدای وایي ما ته منظوره نه ده خو زه به خدای ته وایم چې خدایا راتلل به زما کاري که منظورې او که نه منظورې زه به ستا در نه راځم او تا ته به ژاړم زه به ستا په در کې تا نه غواړم چې کله ده دا دغه وکړه یو صاحب په خوب کې ولیده رب العالمین مې ځان ته ګوره یو فرشته بل ته وایي نو څونه خلک راغلي دي ورته وایي 6 لاکه وایي د ټولو خلکو حج نامنظورو خو یو ملنګ دی چې ما نه پرېږدي زما در نه پرېږدي ما نه پرېږدي زما خانقاه ما نه پرېږدي د هغه یو ملنګ د وجې نه مې د 6 لاک حجیانو ټول حجونه قبول کړي دي خدایا موږ ټولو کې عجزي پیدا عجزۍ کې چې کوم کمال دی بیا د خدای محبت الله دې نصیب کړي په ښکلي پیغمبر پاک مبارک بیا سلامونه الله دا د ډېرو آدابو سره زموږ د ټولو نصیب کړي انشاءالله رجب شروع دی ما د معراج سره څه خبرې شروع کولې خو پکې د زکات خبرې راغلې دغه هم ضروري وي د مسلمان د فایدې دپاره که یو انسان زما په خبره عمل وکړي هغه ته هم خیر شه ما ته هم خیر شه معلومه تاسو واورئ تاسو له هم په خدای ډېر خیر درکوي دا کوم ملګري په لایو باندې ګوري هغې ته به هم انشاءالله خیر میلو شي ټول ملګري د الله خوشحاله کړي زموږ د ټولو د الله د دنیا او د آخرت خیرونه په ښکلي پیغمبر پاک درود شریف ووایئ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وتته بكل معلوم لك یا لازم په حال باندې رحم وکي گناهور باندې د قلم هر قسم ظالمانو مشانو کې لګرو منافقانو وکران مستانو حاسدانو زمکه د اسمان د عذابونو تاړو تاسو له سپتالونو خدای ټول محبوس په عمل کې بچو ساتي ناصافي حادثونو خدای بچ کی دردونو نه اکسیډنټونو نه ناصافي حادثونو خدای مو ټول بچ کی دا ټول مرګ خدای خوشاله کی موږ د فیری طریقت رهبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے په قبر انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال بابا سے رحمت درجی بلند کی دامان بابا تنگی فی سبا ټول اولیاء صلحات قیا صاحبان قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محمد سبحان د شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت درجات بلند کی دغه پاکانو دغه نیکانو په خاطر په تفیل په حرمت خدای فقیرانو باندې خصوصي رحمت نازل بیماران چې سونی کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان ټول ته د الله سره زموږ صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیکمل لپاره نصیب کریم رب د حاضر مجمع په اړه باندې کوم شری مقاصد شرعي د ټولو سره زما شری د خپل خزانو د شری مقاصد برابر کی په مال او لازم د ټولو برکتونه کړي دعا وته کې دې مرګري ترزوی بیمار دي هسپتال کې دعا وته کې الله دې ول خپل لاړې دوی سونه بیماران خدای ټول بیماران ول خپل لاړې دوی کی تاسو زم د ټول مرګرو دا محبت الله قبول کی دا ټول مرګریان دوستان الله خوشاله آباد لري د دربار شریف خادمین معاونین اراکین په دعا کې ټول د الله ډېر اجرونه ثوابونه ورکي سار نراشي د پړون د سپیکر د خدمت کې د خادمین معاونین شفاعت شیب دي د نور مرګری راشي د ذکر او اسکار دي الله ټول ډېر اجرونه نعمت الله محترم دورات نزید اللہ د نمونو د حضور مبارک د درودونو ختم مبارکو کی
الله زم د ټولو ملګرو د حاضري قبول کړي د ټول مرګي دی الله خوشاله آباد لري او کوم مرګي د جمعې منزل راځي ټول د خدای خوشاله کړي ځکه دا وخت استل دا آسان کار نه دی او بیا دلته خو زمونږ د ټولو نه دا غټي ایمانداری ده دی ډیر خیر د ټولو له خدای ورکړي د مل د پاله دعا کیږي د مل حالاتو د پاره چې دا کومې مسلې دی الله ر ټولې مسلې حل کړي دا مسلې دی الله برابر کړي دا غمونه دا پریشانه دا تکلیفونه دا ګرانه دا مسلې دی الله را ته حل کړي الله دا بل سړی نشي حل کولی ګوره سیوا د رب العالمین رب العالمین دا مسلې د خپل پیغمبر مبارک په خاطر را ته برابر کړي موږ ټول د الله خیر خاتمه خراب نه کړي او د مرګري د آرام دوستان ټول د الله خوشاله آباد لري کمال په اولاد الله د ټولو برکتونه په کاروبارونو الله برکتونه دې شته د خدای ټولو ملګرو له سره زما ورکی د حیا د عزت را له خدای راکی د حلال دی الله راکی تاسو زموږ د ټولو ملګرو درستخان دی را ته خدای هر وخت ډیر مزیدار ولري د تکلیفونو مصیبتونو نه الله بچ کی د مرګري تم دعا کې چې په خیر او عافیت الله را سفر د خیر کی په خیر الله واپس راولي ټول مرګري د الله خوشاله کی دا سمرګري د کراچۍ نه راغلي وي مونږ الته خو چې کله دلته نو بیا دلته راځو دعا وته کې ټول د خدای خوشاله کی وی الته الله یو باندې هر جمعه تاسو بیانونه مونږ ګورو ټول د خدای ډېر خیر ورکی که ارسو کې کمزې ګټول د الله مونږ تم دعا کې چلم د مرګ خیر سلګي پوري قران کریم دې خدمت کې د دنیا ګور ګورته ورسي مقصد د خدای رضا د خدای د قائد جهان غوړ جنت الفردوس کې د خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی ځکه کې د خدای په یو ځای دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله لا